د پاکستان تر واکه لاندې کشمیر کې لاریونونه پر تاوتریخوالي واوښتل. سلام ستړي مشئ پام وکړئ د یاران ټي وي یوټیوب چینل څخه تازه او مهم خبر ته. د پاکستان تر واک لاندې کشمیر کې د اوړو او برېښنا لوړو بیو خلاف له څو میاشتو راهیسې روان اعتراضونه په تاوتریخوالي اوښتي دي. دغلته له تېرو 3 ورځو راهیسې ځای د پولیسو او احتجاج کوونکو ترمنځ اخ او ډب روان دی چې ګڼ شمېر کسان پکې ټاپي او د یو پولیس افسر د وژل کېدو هم ویل شوي دي. له کشمیره پر خلا رسنیو خپرو شویو ویډیوګانو کې ښکاري چې پولیس پر احتجاج کوونکو اوښکې بهوونکي ګاز کاروي او د احتجاج ګډونوال بیا پر پولیسو ډبرې وروي. ځینې داسې ویډیوګانې هم خپرې شوي چې پکې یو شمېر پولیس د قهرېدلو احتجاج کوونکو په لاس وهل او ټکول کیږي او د پولیسو موټر پکې د اور په لمبو کې لیدل کیږي. د ولسي عمل کمیټه عوامي ایکشن کمیټې چې دغه احتجاجونه تنظیموي وایي د پاکستان تر واک لاندې کشمیر ټولو 10 ولسوالیو کې احتجاجونه دي او ګډونوال یې هڅه کوي چې ځانونه په یو ستر پرلط کې د ګډون لپاره مرکز مظفرآباد ته ورسوي. خو د پاکستان پولیس مظفرآباد ته د احتجاج کوونکو د رسېدو مخه نیسي او د همدې هڅو په لړ کې ځینو ښارونو کې د انټرنیټ خدمات هم محدود کړي دي. د ولسي عمل کمیټې اصلاً د مۍ پر 11 د احتجاج اعلان کړی و، خو د پاکستان تر واکه لاندې کشمیر ادارې تر هغې مخکې له مرکزي حکومته وغوښتل چې د دولتي ودانیو او پروژو امنیت ساتنې لپاره د FC او پنجاب پولیسو یو 12 کسیزه ځواک ور واستوي. همدغه راز د کشمیر پولیسو په ډډیال او میرپور سیمو کې د لاریونونو ځینې سمبالونکي هم ونیول چې په غبرګون کې پلان شوی احتجاج د مۍ د 11 پر ځای یوه ورځ مخکې یعنې د مۍ پر 10 پیل شو. تر دې وروسته په مرکز مظفرآباد کې هم د پولیسو او لاریون کوونکو ترمنځ نښتې وشوې چې حالات ورسره نور هم تاوتریخجن شول. په دغه نښتو کې له دواړو خواو ګڼ شمېر کسان ټپیان شول او پولیسو لسګونه احتجاج کوونکي هم نیولي دي.